درې هغه خبرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې نن غوغا جوړه کړه دا چې دا درې مهم خبرونه څه دي ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. په ټولنیزو رسنیو کې د قبر انځورونه او ویډیوګانې خپرې شوي ورسره لیکل شوي دي چې دا د هغې جنۍ قبر دی څوک چې بې پلاره او بې وروره وه او څو ورځې وروسته د یادې جنۍ واده و خو د غرمې په وخت یاده جنۍ تندر ووهله. کله چې کورنۍ ځایي ډاکټرانو ته ښکاره کړه هغوی ورته وویل یاده جنۍ مړه شوې ده. جنۍ ته د غسل ورکولو څخه وروسته د شپې په 1 بجه کې د جنۍ چاپلاس حرکت کړی دی او ورسره د جنۍ بدن خوله کړې ده. کله چې جنۍ د کورنۍ غړو دا حالات لیدلی دی نو دا چې شپه وه ډاکټران نه وه د کلي له ملا څخه یې پوښتنه کړې ده. هغه ورته ویلي دي چې جنۍ مړه ده او دا چې د بدن رګونه یې ټوپونه وهي دا خدای ته منل شوې ده یعنې مرګ یې خدای ته ښه دی. نو د کلي خلکو جنۍ زړه نازړه خښه کړې ده خو بیا هم په دې شکمن و چې جنۍ شاید مړه ونه اوسي نو په همدې خاطر یې له قبر څخه یو ډېر کوچنی پایپ بیرون راباسلی او خلک ورته ناست دي که چیرته جنۍ غږ وکړ او دوی یې بیرته راوباسي چې د کیسې ډېر خلک سخت خفه کړل او ویې ویل په پرمختللې نړۍ کې ولې د ملا هره خبره ومنل شي ولې دا جنۍ یوې شفاخانې ته نه لیږدول کېدله. ډېر خلک وایي چې د برق او تندر وهلي کسان تر ډېره حرکت نه کوي بیا یې وروسته بدن په حرکت راځي خو بیا بعضې کسان وایي چې جنۍ مړه شوې وه. بله پیښه په سوات کې شوې ده چې یوې پیغلې جنۍ خپل پړونی او چپلۍ د سیند په غاړه ایښي دي او خپله یې سیند ته ټوپ کړی دی او ځان وژنی کړې ده. ویل کېږي چې یادې جنۍ کورنۍ ستونزې لرلې. بل خوا یو خط خپور شوی دی چې پکې جنۍ له خپل پلار څخه غوښتې دي چې ما هغو کسانو ته مه ورکوه چې له کابل څخه زما غوښتلو ته راغلي دي. خیر دی ما د خپل کلي نور محمد زوی عبدالله ته ورکړه هغه ډېر عزتداره هلک دی زما په عزتدارۍ او عاجزۍ خوښ دی. ویل کېږي چې کله د جنۍ پلار یاد لیک ولیدلو خپله لور یې ووژله.